بحثونه کړي دي دا مثمر تمام سوي دي او په دې نیت مو نه دی که ما خو په دې نیت نه ده کړی تا نه یم خبر چې زه د ځواک صاحب په دې رسنیو کې خدا نخواسته د خلکو د خندا کومه نو دغه زه بېګا لاړلم د ما هغه سره چې دا ډېر قوي اختلافات دي له حده زیات دي په هر اړخ کې دا داسې ښه نومېږي یاره نوم مې له یاده ووته د غزني د نو هغه سره قرار صاحب سره ما بحث وکړ ما په ژوند دغسې بحث نه ده ورته کړی هغه په ژوند د ما خبرو ته دومره غوږ نه ده نیولی نه ما د بس چې دا تللي غرز او غرز او کت او پورته توهینونه م سره کړي دي اما بېګا مو بحث وکړه زه خپله په دې قناعت سولم چې یاره تر تیزو خبرو په حوصله په نرمه خبرو کې اثر زیات ده که زه غواړم چې خپل دښمن قانع کړم نو په جذباتو نه کېږي په نرمه خبرو کېږي او هغه هم دې حد ته به رسېدلی خو ځینې وخت بیا چې دا ځینې وخت داسې شي چې له همدغه شي نه یو څوک استفاده کوي فرض مثال هلته په لایف کې یو کس ناست و نه غواړم نوم یې واخلم ما دا سوال کې دا خبره وکړله چې زه دا نه وایم چې په دې کې طالب مقصر ده مجاهد ده که سیکولر ده که دیموکرات ده خو دغه ستونزه راغلې یعنې د اسلحو د جوړولو ما ورته ویلې ولې موږ نه لرو افغانستان کې د اسلحو جوړولو یو فابریکه نه لرو در حالش تر ټولو زیات جنګ موږ کوو نو چې یو سړی زیات د یو شي ضرورت لري باید هماغه شی زیات تولید کړي نو دغه پوښتنه زه تا نه م کوم ولې د کمونستانو په دور حکومت کې ولې د جمهوریت په وخت کې ولې اوسه دغه شي ته ارزښت نه ورکول کېږي چې موږ حتی که اسلحه نه جوړو مرمۍ خو جوړې کړو دا زما په لاس کې ټوفک که چېرته مرمۍ ونه لري د دې اهمیت بیا څه شی سو خو هېڅ هم نه سو جمهوریت هم تر ټولو زیاتې مرمۍ استعمالولې طالبانو هم استعمالولې دواړو اړخونو اما یو اړخ هم یو هغه جوړ نه که در حال کې چې ډېر زیات امکانات مو درلوده او روسیې اسلحې مو قصداً ویلې کړلې د ډي ډي آر په نامه باندې بیرته امریکانو موږ ته داسې اسلحې پرېښي دي چې یعنې هغه د روسي اسلحو په مقابل کې هېڅ ارزښت نه لري نو دغه شي ته ولې توجه نه ده سوې اوله خبره خو دا ده چې دغه هر څه چې کېږي دا د تعلیم په زور باندې کېږي او کله چې په یوه ټولنه کې تعلیم ته کار وسي ټکنالوژۍ ته کار وسي په طبیعي شکل په ورو ورو دغه مسایل رامنځته کېږي ته به وسله هم جوړې ته به ټوپک هم جوړې ته به مرمۍ هم جوړې ته به بیا یوازې زیړو بوشکو ته نه یې ناست او زیړه بوشکه خو بیخي وځي یوازې په سړک الوځي نورې واروی هم نسي چې ایران خواته یې ورتولی کړي نو خبره دې کې اوس هم غولاکې ورته جوړې کړي دي غولاکې هم ورته جوړې کړي دي نه هغه خو بېله موضوع ده دا د زیړو بوشکو همدغسې نور درته زه ښیم ښه راځو دې ته چې ولې په دغومره تاریخ کې موږ تاسو تر څو نه یې توانېدلي چې موږ خپل له ځانه د ویپنز یا د دغو وسلو اسلحو هغه ولرو کم شرکتونه ولرو یا مثلا دغه مسلې چې دا شیان جوړوي زه دومره شوقي م نه یم خو چې فکر وکړه دا وسلې چې جوړوي دا په هغه وخت کې کېږي کله چې اتا ټولنه اتا د هېواد خلک په آرامه کې ژوند کوي یو څه ناڅه هغوی ته د ژوند سهولتونه تا برابر کړي او ته نور وخت ولري دغه نورو مسلو ته ته خو عملا د جنګ په میدان کې د جګړې په میدان کې ورګېري او دا د افغانستان دغه خصوصا 15 کلن تاریخ چې ته ورته متوجه سي دا تل مدام د جګړو میدان پاتې شوی